علیکم ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نوي انګلیسي خپرونې سره که تاسې زما په چینل کې ګډون نه وي کړی نو لومړی زما په چینل کې ګډون وکړئ او بیا زما پخوانی ویډیو وګورئ د دغه کتاب تر څو تاسو وکولی شئ زما د درس څخه تاسې ګټه واخلئ او تاسې د کتاب مکمل ډول تعقیب کړئ نو راځو سټارټ اخلو کانورسیشن ته راځو لومړی دلته وینډي او هیلن دوه کسان دي چې دوی درې کسان دي چې دوی خپل منځ کې خبرې کوي راځئ ګورو چې دوی په څه شي باندې خبرې کوي It's interesting څه معنا دا دلچسپه دی دا په زړه پورې دی lesson and practice وایي تاسې غوږ ونیسئ او تمرین وکئ یو وینډي دو بل هیلن دی وینډي وایي واو What are these? دغه څه شی دي هیلن ورته وایي They are earrings دا غوږوالۍ دي یا لښتۍ دي وینډي او کول ښایسته دي Thank you مننه هیلن They are great دوی ډېرې ښکلي دي یعنی دا غوږوالۍ چې کومې دي ډېرې ښکلي دي They are really great ډېرې ښایسته دي هیلن ورته وایي You were welcome مننه ریکس ورته وایي Now open this box اوس دغه باکس خلاص کا وینډي ورته وایي Okay what's this دغه څه شی دی It's a scarf دغه یو کلابان دی کلابان وینډي بیا وایي Oh it's interesting په زړه پورې دی Thanks Rex It's very nice مننه ریکسه ډېر ښکلی دی نو لاندې راځو سپیلینګ ته راځو موږ تاسو دغه زده کوو هغه یعنې موږ او تاسې کولی شو چې سینګولر موږ تاسې پلورل ته څنګه اړولی شو په ایز باندې فار ایگزامپل لیسن اینڈ پریکټس وایي تاسې غوږ شئ او تمرین وکئ نوټس د پروناونسیشن آف پلورل ایز اینډینګ وایي تاسې د دغه جمع حالت چې کوم دی دا په نظر کې ونیسئ فار ایگزامپل ایرینګ یوه غوږوالۍ earrings دوې غوږوالۍ فون phones bags desk laptop basket نو تاسو دا پیژنئ چې ځکه چې د لغتونو موږ په تېر کې هم لوستلي دي او ډیسک لیپټاپس baskets pencil case glass box pencil case classes boxes او تاسې هم دا ډول شیان در سره مطالعه کوئ لاندې راځئ د plural form of these nouns وایي تاسې د دغو اسمونو جمع حالت ووایئ then complete the chart بیا تاسې بشپړ کړئ دغه جدول for example brief case ID brief case دغه باکس ته ویل کېږي ID هم دغه ID ته ویل کېږي او map نقشه نیوز پیپر اخبار پرس دغه باکس هغه ته ویل کېږي بټوې ته چې هغه په لاس کې ګرځول کېږي دا تاسې چې وینئ د سور سټم معنا ټپې ته ویل کېږي ټلویزیونز ټیکټ او تاسې دا د ځان سره تمرین کوئ واچ ساعت لاندې راځو these it they plural تاسې دا شان زده کوئ ګوره کوم شیان چې سینګولر دي د هغه لپاره موږ this استعمالوو او کوم شیان چې بیا جمع دي د هغه لپاره موږ these استعمالوو صحیح ده فار ایگزامپل this is a clock دغه یو ساعت دی these are clocks دغه ساعتونه دي فار ایگزامپل بل ته راځو what's this دا څه دی it's an earring دا غوږوالۍ ده what are these دغه څه دي they are earrings دا غوږوالۍ دي it is دا د دې لنډ حالت دی نو لاندې راځو د بل پیج ته complete this conversation وایي تاسې دغه محاورې بشپړې کړئ then practice with a partner بیا تاسې د ملګري سره تمرین وکړئ فار ایگزامپل دلته درې کلی دي نو تاسې به دا ډول پوښتنه جوړوئ what are these دغه څه شی دي they are keys دغه کلیانې دي what is this دا څه شی دی ځکه دلته مې ولې از استعمال کړو ځکه چې دا سینګولر دی it's a map دا یوه نقشه ده what are these دغه څه شی دي they are bags دغه بکسونه دي نو د لاندې تاسې خپله ډاک کړئ
راځو دې ته what's this called دې ته څه وایي listen and practice غوږ شئ او تمرین کوئ what's this called in English دې ته په انګلیسي کې څه وایي یو کس ورته وایي I don't know زه خو نه پوهېږم it's a credit card دغه credit card دی how do you spell that تاسې دغه credit card څنګه لیکئ how do you spell that تاسې دغه credit card څنګه لیکئ اوس لاندې راځو what are these called in English دې ته په انګلیسي کې څه وایي I think زه فکر کوم they are called chopstick چې دې ته chopstick وایي how do you spell that وایي تاسې دغه chopstick څنګه لیکئ داسې لاندې ورته ښکاره دی CHOPSTICKS chopsticks group work وایي تاسې په ګروپ کې کار ترسره کوئ choose 4 things تاسې څلور شیان انتخاب کوئ put them on a desk په میز باندې یې کېږدئ then ask about the names and spell of each thing then بیا تاسې پوښتنه وکړئ د name د شي د نوم په اړه and spelling of each thing د هر شي د spelling په اړه